سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. ځوانان باید له دغې پدیدې چې ولې خبري دلته څومره ډېر ځوانان ناست یاست او دا ځوانان چې ولاړ شي نور ځوانان خبر کړي. دا ځوانان باید د دې پدیدې چې خبر ولي. اوله وجه یې دا ده چې ځکه باید خبر سي چې د دې پدیدې د انتشار له وجې عقیده او هویت خرابېږي. ما او تاسې کومه اسلامي عقیده لرو، کوم اسلامي هویت لرو، دغه اسلامي عقیده او دغه اسلامي هویت را خرابوي. نو ما او تا خو په اسلامي عقیده باندې څومره کلک ولاړ یو، سر هم پرې ورکوو په خپله اسلامي عقیده، لیکن سبا به خبر نه یې، په لاشعوري ډول به د تا عقیده له تا چې وړل سوي ته به په ځان نه یې خبر. نو ځکه باید ته د سیکولریزم له دغې ناوړه پدیدې چې ځان خبر کړي تر څو پورې د تا دغه عقیده دغه عقیده د تا له داسې ارزښتونو چې داسې ته د عقیدې په جای سر له لاسه ورکوي خو عقیده نه ورکوي، د هغې عقیدې د ساتنې په خاطر باندې باید ته له سیکولریزم له دغې ناوړه پدیدې چې خبر سي او مقابله یې وکړي. او دوم دا ده چې سیکولریزم د فکري استعمار ډېره قوي وسیله ده، ډېره قوي وسیله یې ده. نو د دې لپاره چې ما ورته فکرا مستعمره نسو، نو باید له دغې پدیدې چې ځان خبر کړو. هر شی چې سړی چې ناخبره یې ګوره، که تاسو ته زه خبره کوس د دغه سیمینار په ځای زه یو خبره تاسو ته وکړم، که د دې سیمینار په ځای دلته دا سیمینار دایر وای چې سیکولریزم یې ما تا ته مثبت شکل تشریح کولی، باور وکړئ چې د دې ځوانانو ذهنونه خالي وای، ټوله به د سیکولریزم مثبت انګیرلی وو. ولې؟ ځکه دوی خپل باطن کې شی نه ورته لري، اسلحه نه ورته لري، ځینې ناخبره دي، هغه نو تا ته بیا زهر د شاتو په منځ کې در تېروي. دا مې یو مثال درته ووایي. نو ځکه ته باید د سیکولریزم له دا ناوړه پدیدې چې خبر سي چې که خبر نه یې د فکري استعمار لاندې راځي، ته به ځان ته ډېره لویه لوټه ایږدې، خو لیکن سبا به په ځان نه یې خبر، فکرا به مستعمر ګرځېدلی. نو ځکه باید ځوان د سیکولریزم له ناوړه پدیدې چې خبر وي. او بل دا ده چې سیکولریزم ګوري اخلاقي فساد خپروي. ما او تا له اجدادو اوس نه، له اجدادو را په دې خوا ښه اخلاق خپل کړي دي او د ناوړه اخلاقو مقابله مو کړې ده. د ما او د تا خپلو ورونو ته، خپلو ملګرو ته او خپلو اولادونو ته د ښو اخلاقو توصیه ده. لیکن که چیرته ما او تا له سیکولریزم نه خبر نوسو، دا ښه اخلاق چې د ما او د تا په جامعه کې حاکم دي، که فردي دي که اجتماعي دي، دا ټول په لاشعوره ډول د ما او د تا له جامعې چې کاږي، سبا به د ما او د تا جامعه له ښو اخلاقو خلاصه وي، ښه اخلاق په کې وجود نه لري. نو د دې لپاره چې دا ښه اخلاق له لاسه ورنکو، باید دا ځوانان د سیکولریزم له ناوړه پدیدې څخه خبر وي. او بل له دې وجې باید ځوانان خبر وي چې سیکولریزم د امت د تجزیې لامل ګرځي. امت په ډلو ډلو باندې ویشو. دا نن سي افغانستان کې د افغانستان ملت په دوو برخو ویشل شوی ده. نیمه یې تللي دي خارج ته، له هغه جې مختلفې غونډې او مختلف مشکلات جوړوي، نیمه یې دلته په افغانستان کې پاتې دي. دا تفرق د چا له برکت رامنځته سو؟ دا فکري ګډوډي او اختلال او انتشار او تفاوت د چا له وجې رامنځته سو؟ د سیکولریزم له وجې. او بل دا ده چې دې خبرې ته توجه پکار ده چې موږ تاسې څنګه کولی سو د دغې ناوړه پدیدې مقابله وکړو او له دې ناوړه پدیدې چې ځانونه وساتو. اول دا ده چې د دین پوهه ترلاسه کړو. د دین پوهه ډېره مهمه ده. څوک چې د دین له پوهې خالي وي، هغه د سیکولریزم تر ښکار لاندې راځي. اولنی شی چې ډېر مهم ده د سیکولریزم په مقابله کې د ځوان لپاره، هغه د دین پوهه ده. او دوهم شی د اسلامي ثقافت ساتنه ده. کوم اسلامي کلتور چې په ما او تا کې قائم ده، دغه باید وساتو. د اسلامي ثقافت د اساساتو د ړنګولو په وخت کې باید ما او تا ډېر حساس واوسو تر څو پورې د اسلامي ثقافت له لاسه ورنکو. او بل دا ده چې کوم بد نظریات په موږ تاسې کې موجود دي، خدای نخواسته یا راځي، د هغو باید مخنیوی وکړو. که هر ځوان یوه بده نظریه ویني، که له خپل ملګري ویني، که له خپل مشره ویني، که له خپل کشره ویني، د هغې نظریې باید په کلکه باندې دفع وکړي. او بل دا ده چې صالح او نیکان ملګري باید ځوانان انتخاب کړي. نن نه بعد دا ځوانان باید ولاړ شي ښه نیکان ملګري د ځان لپاره انتخاب کړي. او بل دا ده چې عملی دینداري ټول ځوانان باید په ځان کې راولي. او بل دا ده چې د علماء کرامو توصیو ته او د علماء کرامو هغه لارښوونو ته باید موږ تاسې متوجه سو چې علماء کرام څه لارښوونې راته کوي، هغه واورو، هغه عملي کړو، تر څو د سیکولریزم سبا مقابله وکړو او د علماء کرامو د توصیو له برکته په ما او په تا کې دا صلاحیت پیدا شوی تر څو دا ناوړه پدیده رد کړو. تهاب الأسد
وضأتنا لأننا لغير الله كلا ما رأينا.